سلامونه نیکې د احترامات ملګرو په تېره ویډیو کې مې تاسو ته د ټیک ټاک اړوند معلومات درکړي وو چې څه ډول تاسو کولی شئ د دوبۍ سیم کارت ورسره کنیکټ کړئ یا د نورو هېوادونو چې مثلا امریکا وي دوبۍ وي جرمني وي که نه تاسو کولی شئ هغه ورسره کنیکټ کړئ او د هغې په ذریعه خپلې ویډیوګانې وایرل کړئ خو زیاتره ملګرو بیا دغه ستونزه درلوده چې موږ یا د دوبۍ سیم کارت نه لرو یا مثلا لاسرسی نه ورته لرو نو بله طریقه کومه یې وه نو راځئ تاسو ته نن په دې ویډیو کې فري طریقه ښایم چې تاسو به څنګه خپل ټیک ټاک وایرل کوئ یعنې هغه تنظیمات چې کله پکې ترسره کړئ ستاسو ټیک ټاک په سټپ بای سټپ څنګه کېږي وایرل کېږي به راځئ دغه ویډیو ته پای راسره وګورئ که خوښه مو شوه د نورو ملګرو سره یې لازما شیر کړئ ملګرو کله چې تاسو وی پی ان هم نه لرئ دا سیسټم هم نه لرئ دلته زما وی پی ان کنیکټ دی دا ډسکنیکټ کوم تاسو وګورئ پاس موبایل کې زما یوازې د ډیټا نه بل څه نه دی خلاص د وای فای نه نو تاسو به داسې وکړئ چې د موبایل څخه به افغاني سیم کارتونه سیسټم دا ټول لرې کړئ ښه ټیک ټاک خو به در سره وي بیا به راشئ دلته سیټینګ ته کله سیټینګ ته راغئ دلته به راشئ ریجن به انتخاب کړئ ریجن به سرچ کړئ REGION کله مو چې دغه سرچ کړه نو تاسو دلته ریجن راځي ریجن باندې به کلیک وکړئ دا ګورئ افغانستان ده په دې ریجن باندې به کلیک وکړئ دا به ګورئ دلته راشئ چې د هر هیواد په ادرس مو جوړولو مثلا زه یونایټډ کینګډم ورکوم صحیح شو زما ریجن کوم ځای شو یونایټډ کینګډم شو ښه نو لندن دا ستونه سیستم دا ټول زما پاس دغه ټایم چې دی هغه ټول چینج ریجن نو دلته څنګه شو واوښتو دلته یونایټډ سټیټ دی دلته یونایټډ کینګډم کوم یونایټډ ښه یونایټډ کینګډم دلته هم سویچ کوم لږ انتظار کوو ښه دلته هم څنګه شو یونایټډ کینګډم ته چینج نو په دې سره زه راوځم دلته به زما موبایل ټول فریش شي دلته دا ځای کې لږ موبایلونه داسې هینګ شي ودرېږي یعنې سټاپ شي ښه ځکه هلته هر څه سیسټم یې چینج کېږي نو دلته دغه اوس د چینج کېدو په حال کې دی دلته به لږ شان انتظار ورته وکړو تر څو دا چینج شي ښه دلته ایپس هر څه بیرته پیدا کېږي صحیح شو دا به لرې کړم اوس ګورئ دا چینج شو ښه هغې وروسته به تاسو راشئ دلته خپل ټیک ټاک ته ښه ټیک ټاک مثلا زه راغلم دغه ټیک ټاک مې راخلاص کړ دلته زه اکاونټ پکې راخلاصوم لږ انتظار شئ ښه ملګري دلته زه دغه صفحې ته راغلم اوس زه دلته راځم ایمیل مې یو جوړ دی هغه کنټینیو وید ګوګل نو د ایمیل سره زه څنګه کوم کنیکټ کوم په دې باندې کلیک کوم دلته همغه ایمیل راخلم په کوم ایمیل باندې چې زه جوړوم د ټیک ټاک اکاونټ نو دلته دغه ایمیل مې راواخیسته دلته لږ شان انتظار کوم تر څو دا صفحه راخلاصه شي دلته د زیږېدو نیټه ورکوم لږ به دلته راشم مثلا دا یوه نیټه مې ورکړه که نه ریویو ښه داسې به وکړم چې هغه ته به راشم دغه 1900 او دلته به راشم 9 ته دلته به راشم سپټمبر ته نو دا نیټه چې کله ورکړم دا چې په هر ځای کې ملګرو ورکوئ کوم ځای کې نیټه نه اخیسته بیا دا نیټه اخلي ښه دلته وایي نوم کوم بل ورکوي که دغه صحیح دی نو زه وایم چې نه بس دغه صحیح دی دا نوم برابر دی نو دا به د هغې جیمیل نوم واخلي دلته به لږ شان انتظار شو صفحه څنګه شوه راخلاصه شو دلته دا زمونږ اکاونټ جوړ شو ګورئ دې ته مو خیال وي داسې نه چې هلته مو یونایټډ کینګډم کړو نو زمونږ اکاونټ به په یونایټډ کینګډم باندې جوړ وي نه دا په افغاني ریجن باندې جوړ دی ښه نو یوازې دا ده چې په دې طریقې سره ستاسو ویډیوګانې کولی شي پر مخ ولاړې شي ځکه په افغانستان کې که ته ویډیو اپلوډوې هغه هېڅکله هم نه ځي ټول سټاپ کېږي 100 ویبس 50 ویبس نو ته بیا په دې ډول دغه طرز العمل ورسره وکړه که نه د سیمې کارت درلود نه د وي پي ان که نه اول خو ښه ده چې یو باید ورته واخلې ځکه چې بیا پیسې هم ترې ګټلی شي نو که چېرته بیا داسې وه چې په افغاني اکاونټ باندې افغاني اکاونټ باندې پیسو ګټل ناممکنه دي صحیح ده ځکه چې خارجي اکاونټ باندې هغه 1 منټ نه اوږده ویډیو وي 1000 فالوورز پرک 1 میلیون ویوز نو ته کولی شي چې په هغې باندې بیا پیسې څنګه کړې ترلاسه کړې نو دلته چې کله ویډیو اپلوډوئ ویډیو طریقه هم یې درته ښودلې وه نو ته به په موبایل کې نه سیمې کارت لرې او ریژن به د همغه ډول اوښتی بیا ویډیوګانې ور اپلوډوه مسلسل کار ورته کوه په یو وخت باندې په ورځ کې حتما 3 یا 2 ویډیوګانې که وخت لرئ که نه لرئ په اونۍ کې 3 ویډیوګانې باید تاسو ورته اپلوډ کړئ صحیح ده بس مسلسل کار ورته کوئ په یو وخت ویډیوګانې اپلوډوئ انشاءالله چې دا به وایرل کېږي در بلې ویډیو مو په رب سبحانه الله په امان ښې شېبې ښه وختونه